الله به ورته داسې ووایي رالی وي حق شان رالی حق شان لغړ توغړ خالي لاس بیا ډېرې رسې کوي د دې دنیا د کم عقل انسان ما دې ملګرو ته یو خبره بیان کړې وه په یو بیان دوو کې کېدای شي تاسو ته یاد دی چې دا ماشوم چې دنیا ته راشي د لاس یې موټی کړی اشاره دې ته دی چې د هر څه به زه قبضه کوم او چې کله مړ شي د لاس یې کوله وپروت اشاره دې ته چې هېڅ مې ته ووی نه وړو ګزاره کوئ خیر دی لږه په لږه باندې ګزاره کوئ هېڅ ته سره هم نه شي او عجیبه دا دا کم شی چې ځي هغې ته زما خیال نشته هغه کم چې ځي لکه حدیث کې راځي چې اعمال د انسان سره قبر کې پاتې شي هغې ته زموږ توجه نشته ونه کور او جیداد او مال او بچي او د سعودي عرب ویزه او د دوبۍ ویزه او د انګریزانو د ملک ویزه او هېڅ شی د سره قبر کې نه شي هېڅ شی دغه بس کفن به د ځان سره ویسي او یو څو میټره ځمکه دا د آخرت هغه کورونه دي چې په ظاهره کې ډېر شړ ښکاري شړ کورونه دي څه پکې شته هم نه چې سړی ویني چې لاړ شو سیل لی ورشو دې کې غټ سیسټم دی د پلاني او د بجلۍ او د اوبو او دې کې روښان دی او دې کې طلایاني دی او دې کې نه څه داسې کورونه هم نه دي چې ډېر ښایسته دي راشه ویې ګوره دا په ظاهره کې داسې شړ دی ګورې دننه په دې کې ډېرې غټې خبرې روانې دا داسې مه ګڼئ چې بس یو کنده ده او موږ پکې خاوره ور واړو لکه کیسه ختمه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یا د جنت په باغچو کې یو باغچه ده یا د جهنم په کندو کې یو کنده ده او چې د جنت په باغچو کې یو باغچه وګرځي نو بیا هغه په نمونو ښایسته ځای دی او چې د جهنم په کندو کې یو کنده وګرځي نو هغه بیا په ځایونو کې بدترین ځای دی نو د دغه کور دپاره محنت او کوشش کوئ په عمل سره او سره سره ځي نو الله څه وایي لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره بل ځای کې الله وایي لقد جئتمونا فرادا رالی به ما پسې یوازې وایي کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې ما اول پیر پیدا کړي اول پیر چې انسان دنیا ته راشي څه ورسره نه وي اخرت ته چې ځي مال او جیداد او پیسو او بچو په دې کې هېڅ ورسره نه وي لګړ توګړ دنیا ته هم راځي لګړ توګړ به الله ته هم ودرېږي په حق حال باندې ځکه ورته الله وایي لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة